رسول فرمایي مسند امام احمد بن حنبل حدیث نقل کړی ابو هريره روایت دی د منافق سړي و علامه دا ده چې منزل نه وخت راځي منزل نه وخت راځي او زما ملګری نه وخت راځي هغه مونږ سره زدي وشو او خاص د بیان اخروم دی خبره خلاصه ده الله د رسول خبره ده ما په پښتو کې درته وکړه او بل علامه دا د الله رسول فرمایي متکبر تکبر دریم علامه دا د سلام هم لعنت دی سلام چا دا سلام په داسې انداز وایي سړي تراج نه کېږي د الله رسول فرمایي د قیامت یوه علامه دا ده چې خلک و چاته سلام د ده د شر د وجې وایي پښتون آباد کې دی پایلوچه خلک چې تېر سه سلام نه وایي سلام دې ولې نه ووایي او سلام ورته دی جواب نه درکوي دا د قیامت علامه دا بدترین انسان دی د الله رسول فرمایي یوه علامه دا ده چې مسجد له راشي د چا سره تعلق نه ساتي هیچ بل علامه دا ده چې مسجد ته راشي خلک د ده سره تعلق نه وي نه که دا بد سړی کله کله نه یو سړی ولاړ شي د الله دپاره غریب یم مابینځ کې اوس سوالونه کوي بند کړه دروازه وباسي دا خلک چیش دی ماجت ته به د کارپېټ راوړی یا مونې ساته یو زری زیات ورکړي بس د دې په آفه یوه سره دی شي او د الله رسول فرمایي یوه علامه یې دا ده په بازار کې په زوره زوره چغې وایي په زوره زوره نارې وایي او د الله رسول فرمایي خیمو والا چې کوم دي دا په زوره زوره غږیږي او زړونه ډېر سخت خیمو والا خوا خو نه بدوي دا خو نمازې نن څو چې څوک د پلازو مالکان دي څوک د مارکېټو مالکان دي څوک د شاپینګ سنټرانو مالکان دي لس پنځلس شل دېرش کاله مخکې چې وګورې دایم په اوښانو پسې ګرځي دا د الله رسول فرمایي غالبا ترمذي شریف حدیث دی زړه به هم سخت وي او په زوره به نارې دا درې علامې او بل علامه یې دا د الله رسول فرمایي ټوله شپه داسې پروت یې لکه تیر نه په دا ټوله شپه چې پرېوتۍ ذکر مه کوه د شپې راپورته اوسه ذکر مه کوه سهار مانځه ټیم څومره دا د منافق سړي علامه ده او دا په مشکل ډېر ښه دي بل د منافق سړي علامه ده د الله رسول فرمایي چې مازدیګر بس لمر ته وګورې ټیم ډېر چې لمر ژړ سو لمر پر پرېوتو سو نو داسې لمونځ بیا وکړي لکه مرغه چې دا نخ ژر سرته کوي ژر ولې دا لمر راسه پرېوځي او سارې سه ورته کتل چې لمر ولاړ لمونځ دا د چا علامه ده دا د منافق سړي علامه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اخري درجه ده دا منافقان